د خلکو بدی دا په هغه بهترین خصلت باندې دفع کوه هي احسن چې هغه تر ټوله غوره کردار وي. یو څوک تا ته ضرر رسوي، یو څوک تا ته کنځاوي کوي او ته په مقابل کې د سره ښېګړه کوې. تا لا بوټونه مو ورته برابر کړل، راځه نن خو والله له ما سره چای وچکې، والله نن دې له ما سره ډوډۍ خوړلې نه وي، لږ به دې دا غوسه هم سړه شي. هغه بد در سره کوي، ته ښېګڼه. الله وایي د ده بدي په هغه بهترین خصلت باندې دفع کا چې هغه تر ټولو غوره عمل دی، ډېره بهترینه ښېګړه ده. نتیجه به یې څه وي؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نو ناڅاپه هغه کس چې ستا او د ده ترمنځ دښمني ده هغه به ستا مهربانه دوست وګرځېږي. الله اکبر. آخرت خو پرېږده، په دنیا کې هم الله موږ ته ښېګړه راوښوده. هغه سړی چې له تا سره یې دښمني ده، تا ته ښه نه غواړي، هغه سړی چې ستا دښمن بلل کیږي دا به ستا په دوستانو کې تر ټولو مهربانه دوست وګرځېږي. خو ته ښېګړه ورسره کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لاره غوره کړه. خلکو به په کاڼو باندې ویشت، خلکو به په لارو کې اغزي ورته اچول، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به له دوی سره ښېګړې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به له دوی سره مکارم الاخلاق نه کار اخیسته.